بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخښونکی او مهربان دی. د ټولو نه مخکې زه په لوی افغانستان مین ټول افغان ولس ته د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ ګان د اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده د متحده ایالاتو په نورو هیوادونو کې لاسوهنه دویمه برخه. د یورپي زبرځواک هیوادونو د نورو هیوادونو نه خپلې کالنۍ جوړول 1500 کاله تاریخ لري، خو چې کله د دویمې نړیوالې جګړې وروسته د زبرځواکو هیوادونو کالونۍ د منځ نه لاړې، نو بیا امریکا د یو نوي لوی زبرځواک هیواد په څېر په دنیا کې راڅرګنده شوه. نو د دې یورپي هیوادونو په ځانګړې توګه د برتانوي استعمار کالونۍ خو د منځ نه لاړې، خو بیا هم د دوی ناوړو کارنامو په دغه هیوادونو او قومونو کې چې کومې ستونزې رامنځته کړې وې، نو هغه ستونزې اوس هم د هیوادونو او دولتونو د تباهۍ سبب جوړ شوی دی. خو د بده مرغه امریکې هم په دنیا کې هغه پالیسۍ اختیار کړې چې کومې دوی ته د مخکینو یورپي زبرځواکونو نه په وراثت کې پاتې شوې وې. د کولمبیا په سویل کې د خپل ژوند لپاره د جنګېدونکو بزرګرانو حال ته وګورئ. د ترکیه په ختیځ کې د کردانو ستونزو ته وګورئ. په کمپونو او اشغال شوو سیمو کې د فلسطینیانو حال اعتراض ته وګورئ. په افغانستان کې دننه او په پاکستان او ایران کې د افغان ولس بدبختو ته وګورئ. او اوس په یوکرین کې په عام ولس هره ورځ او شپه د روس بمبارو ته وګورئ. نو دا هر څه د چا په وجه؟ دا هم دا زبرځواک هیوادونه دي چې په نړۍ کې د هرې بدبختۍ سرچینې جوړې شوي دي. متحده ایالاتو د کال 1963 څخه تر د کال 1983 پورې د لاوس په وړاندې د پټې بمبارۍ کمپاین پیل کړو، تر څو د پاتې لاو پر وړاندې د لاو شاهي رژیم ملاتړ وکړي او په لاوس دا فشار هم راوړي چې د شمالي ویتنام نه جنګیالان چې په ویتکانګیانو باندې مشهور وو، هغوی د خپل وطن لاوس نه وشړي او د هغوی د کومکونو نه هم لاس واخلي. او امریکې به ویل چې په لاوس کې 500,000 ویتکانګیان شتون لري. نو په دې وجه متحده ایالاتو د لاوس پر ضد د 9 کلونو لپاره 15,80,000 بمباري ماموریتونه ترسره کړل، چې په هرو 8 دقیقو کې د 9 کلونو لپاره په لاوس بمونه وغورځول شول، چې دغه هیواد په نړۍ کې تر ټولو زیات بمبار شوی هیواد بلل کېږي. خو بیا وروسته پته ولګېده چې هغلته تقریبا 2,500 ویتکانګیانو شتون درلودو. خو کله چې امریکا په ویتنام کې د ماتې سره مخامخ شوه، نو بیا خپل تمرکز د منځني اسیا په لور وګرځاوه چې شوروي اتحاد را وپاروي او هغه چېرته نه چېرته په جنګونو کې ښکېل کړي او هغه ښه کمزوري کړي، او دغسې امریکا خپل لومړیتوب او زبرځواکي وساتي. چې په دغه وخت کې په افغانستان کې انقلاب وشو او د شوروي اتحاد او افغانستان خلاف د امریکې د هغې د اتحادیانو او د پاکستان غوا لنګه شوه. خو په دې دوره کې یو بل کلیدي ډله ییز پاڅون په ایران کې منځته راغی چې د ایرانیانو په وینا یو اسلامي نظام د ایران د باچا رضا شاه پهلوي د دیکتاتورۍ ځای ونیولو، مګر د متحده ایالاتو د لاسوهنې او د تسلط سره د مقاومت په وجه د ایران اسلامي نظام سره په مساوي توګه برخورد وشو، کوم چې سوسیالیست نه و. خو دلته یوه خبره د یادونې وړ ده چې امریکا خو د شوروي د سوسیالیست نظام خلاف وه او د اسلام په نوم د افغان مجاهدینو کومکونه کول. نو په ایران کې خو اسلامي نظام منځته راغلی و، نو بیا ولې امریکا د هغې خلاف وه؟ بل امریکا خو هر وخت د ډیموکراسۍ خبرې کوي، نو بیا ولې امریکې 15 کاله په پاکستان کې د فوجي ډیکټاټرانو مرسته کوله او په ځانګړې توګه د ډیکټاټر ضیاءالحق مرسته؟ ځکه چې ضیاءالحق ته په افغانستان کې د شوروي خلاف د امریکې ضرورت و. په افغانستان کې امریکې د مجاهدینو له حده زیاته ملاتړ وکړو. دوی د پاکستان د فوج او د آیسای له لارې په ښه منظمه توګه تنظیم کړل. ډالر د سعودي او اماراتو او وسله د امریکې وه. بل دوی د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه داسې افراطي اسلام پالان راټول کړل چې تر ټولو متشدد وو. لیوني عناصر پکې هم شامل وو. د جیلونو نه قیدان راخلاص شول. د 70 هیوادونو نه
دا قسم کسان پاکستان ته ولېږدول شول. پاکستان به هغه ته په کیمپونو کې د جنگ لپاره تیارول او بیا به افغانستان ته د جنگ لپاره لېږل کېدل. خو دلته یو خبره د یادونې وړ ده، که چېرې دا هر څه د افغانستان د دفاع په هدف شوي وي نو ډیره صحیح خبره وه، خو داسې نه وه. په حقیقت کې دا په افغانستان کې جګړه اوږدول وو چې د شوروي نه د ویتنام بدل واخلي، خو د بده مرغه دا بدل د افغانانو په لاس د افغان ولس د وینو په بدل وو. حالانکه د روسي ارشیفونو څخه داسې ښکاري چې دوی د کال 1980 لسیزې په لومړیو کې له افغانستان څخه د ولوتلو لپاره چمتو شوي وو، خو امریکې دا جګړه اوږده کړه چې روسیانو ته زیان ورسوي، نه چې د افغانانو دفاع وکړي. مجاهدینو یوازې په افغانستان کې ترهګریز بریدونه نه ترسره کول، بلکې د شوروي اتحاد د مرکزي اسیا په هوادونو کې به هم دوی خپل فعالیتونه کول. خو په تصادفي توګه له افغانستان څخه د روسانو تر وتلو وروسته دغه ترهګریز فعالیتونه په مرکزي اسیا کې ولې ودرېدل؟ امریکایانو سره د خپلو اتحادیانو په شمول د پاکستان خو به ویل چې موږ په افغانستان کې د خاورې ساتنه له کفارو څخه کوو. نو کله چې کفار له افغانستان ووتل د تروریستي بریدونو مخه نیول په څه معنا؟ ولې د مرکزي اسیا مسلمان هیوادونه د مسلمانانو ځمکه نه وه چې د هغوی خاورې هم د کفارو نه ساتلې وي؟ خو دلته د شوروي او د امریکې په منځ کې یو بله پرېکړه منځته راغله چې په افغانستان کې د مجاهدینو دولت کامیاب نشي، نو روسیان د احمدشاه مسعود په شا ودرېدل او پاکستان د ګلبدین حکمتیار په شا ودرېدل، او افغانستان یو بلې د خونړۍ کورنۍ جګړې اور ته ور وغورځول شول، ځکه چې دلته د امریکې او شوروي اتحاد موخې له یو بل سره په ټکر کې نه وي. او چې کله شورویانو په افغانستان کې ماته وخوړه، نو امریکایانو او د هغوی اتحادیانو هم د افغانستان نه خپې سپکې کړې او افغان وطن او افغان ولس د پاکستان د فوج او آیسای پر محکرم باندې پرېښودل، او همدا پاکستان غوښتل چې په افغانستان کې خپلو جنایتکارو له دوام ورکړي، چې په پایله کې د متحده ایالاتو او د متحدینو په افغانستان کې د لاسوهنې په وجه یو تروریستي دهشتګرد تنظیم القاعده د نړۍ د یو لوی ګواښ په صفت رامنځته شو، چې د جهاد مفهوم د مقدس جنگ په توګه راژوندی کړی شو، چې د پیړو راهیسې په اسلامي نړۍ کې غیر فعاله و، چې بیا هم دغه القاعدې په 11 سپتمبر په امریکې له شنې چیندم کړې. د 2001 کال د اکتوبر په 9 امریکې په افغانستان بمبارۍ پیل کړې. هغه 20 کلنه جګړه چې امریکې د افغانانو پر وړاندې وکړه، نو آیا دا جګړه د ویتنام د جګړې په څیر یو جنایتي او مجرمانه جګړه نه وه؟ چې کله د 11 سپتمبر پیښه وشوه، نو داسې انګېرل کېده چې ښایي دا کار په افغانستان کې د القاعده او اسامه بن لادن لخوا ترسره شوی و. خو طالبانو د هغې پیښې څپړه پر غاړه نه اخیستې چې ګنې دا کار دوی ترسره کړی دی، بلکې طالبانو دا پیښه په سختو لفظونو سره غندلې وه. نو په دې وجه په افغانستان ورختل دا یو ناروا یرغل او یو سخت ظلم و. امریکې پر افغانستان د یرغل لپاره هیڅ اساس نه درلود، او نه د طالبانو دولت او نه د افغانستان خلک د دې مسؤل وو. د 11 سپتمبر څخه سمدستي وروسته د متحده ایالاتو حکومت د دې پیښې اړوند سخت نړیوال تحقیقات شروع کړل، چې شاید په تاریخ کې تر ټولو شدید او سخت تحقیقات وو. خو د امریکا پر افغانستان د یرغل نه 8 میاشتې وروسته د امریکې د کورونو چارو د استخباراتي ادارې FBI مشر رابرټ مولر خپل لومړی پراخ مطبوعاتي کانفرنس وکړو. نو د مولر څخه پوښتنه وشوه چې تاسو د 11 سپتمبر په اړه څه معلومات لرئ؟ نو هغه ورته په جواب کې وویل چې موږ ګمان کوو چې دا پیښه شاید د القاعدې لخوا ترسره شوې وي، مګر موږ تر اوسه نه یو توانېدلي چې ګنې دا کار القاعدې کړی و. بل اړخ ته که چېرته امریکې د القاعده او بن لادن په نیولو کې لیوالتیا لرله او دوی په طالبانو فشار اچوه چې بن لادن سره د ملګرو دي دوی ته په حواله کړي، نو چې هر کله امریکې په طالبانو فشار اچولو، نو پکار وه چې دوی د پښتنو د روایاتو، د قبایل کلتور، د هغوی پښتونولي او اسلام پالنه په نظر کې نیولې وه، چې هغوی دا کار چېرته هم نشو کولی چې اسامه بن لادن دوی ته په حواله کړی وي. حالانکه طالبان هر قسم خبرو ته چمتو، خو امریکا هیڅ قسم خبرو کولو ته تیار نه وه، ځکه چې د خپلو سیاسي، اقتصادي او ستراتیژیکي ګټو لپاره امریکې مرکزي اسیا ته ځان رانږدې کول غوښتل. نو د دې لپاره په افغانستان کې ناسته او افغانستان په جنګ کې ښکېل کول امریکایانو د ځان لپاره غوره وګڼل.
کله چې طالبانو دوی ته د روغ جوړې لپاره خپل وړاندیزونه وړاندې کړل نو د امریکای چارواکو دا د طالبانو د تسلیمېدو په صفت اندازه کړل. نو د متحده ایالاتو د دفاع وزیر ډونالډ رمسفیلډ د جارج ډبلیو بش لخوا سمدلاسه په لوړ اواز وویل چې موږ د تسلیمۍ خبرې نه کوو، موږ له دې څخه نور ډېر لوی اهداف لرو. دا موخه په خپله د رمسفیلډ لخوا په خپلو ځینو یادښتونو کې هم لیکل شوې ده. مګر د امریکای یو نظامي چارواکي جنرال ویسلی کلارک وویل چې ما د امریکای هغه مفصل وړاندیزونه لیدلي دي چې متحده ایالات څه پلان لري او په افغانستان ورختل دا یرغل نه بولي. کلارک دا خبره په 2009 کال کې په یوه تلویزیوني مرکه کې کړې وه. امریکای د سیمې په 7 هیوادونو یرغل کړی دی. دا هیوادونه ایران، عراق، لیبیا، لبنان، سومالیا، سودان او سوریه وو. بیا وروسته له رئیس جمهور بش څخه په یو خبري کانفرنس کې دا پوښتنه وشوه چې تاسو د بن لادن په اړه څه معلومات لرئ؟ نو هغه ورته په جواب کې وویل چې موږ په حقیقت کې د بن لادن اړوند هیڅ پروا نه کوو او نه موږ څه ډېره لیوالتیا لرو. د سپتمبر د 11 نیټې څخه څو اونۍ وروسته متحده ایالاتو له پاکستان څخه افغانستان ته د مرستو رسول بند کړل، حالانکه افغانستان هغه مهال له سخت بشري ګواښ سره مخ و. میلیونونه خلک د احتمالي لوږې سره مخ وو. متحده ایالاتو د افغانانو د لوږې نه د وژلو لپاره له پاکستان سره افغانستان ته د ټولو لارو تګ راتګ بند کړو چې هغه د مرستو اصلي سرچینه وه، چې په هغې مرستندویه ډلې په غوسه شوې. هغوی میلیونونو افغانانو ته چې د لوی لوږې سره مخ وو د ساده مرستو د بیا پیل کېدو غوښتنې کولې، خو هېچا هېڅ قسم پروا ونه کړه او بین المللي رسنیو هم په ځان غوږونه راچولي وو چې په عین حال کې متحده ایالاتو په افغانستان خپل یرغل پیل کړ. خو اخر ولې په لومړي ځای کې متحده ایالاتو یرغل غوره وګڼلو؟ یو ملي شخصیت عبدالحق د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې د منځنۍ اسیا له یو معتبر عالم اناتول لیون سره مرکه وکړه. لیون عبدالحق څخه وپوښتل که چېرې امریکا په افغانستان یرغل وکړي نو تاسو به هغې ته په کوم نظر ګورئ؟ نو عبدالحق ورته په جواب کې وویل امریکا د افغانانو په غم کې نه ده، حالانکه دوی پوهیږي چې دوی به ډېر افغانان ووژني. د یو اټکل له مخې د امریکا د یرغل په لومړیو 3 میاشتو کې شاوخوا 15,000 ملکي افغانان وژل شوي وو. پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتو یرغل د نړیوالو قوانینو له مخې غیر قانوني او یو ناحقه تیری بلل شوی دی. د متحده ایالاتو حکومت غوښتل چې خپل طاقت وښیي او هر څوک ډار کړي. دا رمسفیلډ وو چې ویلي وو چې موږ د طالبانو د اړخه د تسلیمېدو خبره نه کوو، موږ یوازې غواړو چې خپل طاقت وښایو، هر څوک ډار کړو او خپلو نورو اهدافونو ته ورسو. له همدې امله متحده ایالاتو د طالبانو د سولې ټول وړاندیزونه رد کړل. دوی په ساده ډول د القاعدې او بن لادن د کنټرول ترلاسه کولو پروا هم نه درلودله او نه پکې څه خاصه دلچسپي لرله. دوی حتی په دې هم نه خبر چې القاعده په هغه وخت کې د 11 سپتمبر مسؤلیت درلود هم او کنه. په افغانستان کې د یرغل وروسته بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو اندېښنې رامنځته کړې شوې. حتی د بوش ښځې لورا بوش په یو راډیو وینا کې ویلي وو چې د متحده ایالاتو جګړه به د افغان میرمنو سره مرسته وکړي. هغې وویل چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د ښځو د حقونو او وقار لپاره هم مبارزه ده، خو دا هسې د یو لنډ احساس او د جذباتي خبرو په توګه خوښه وه، خو په عمل کې هیڅ معنا نه درلودله. حالانکه د ښځو د حقونو اندېښنه یوه داسې اندېښنه وه چې د منځني او سویلي اسیا، د سعودي عربستان او د خلیج په نورو هیوادونو کې د ښځو لپاره بالکل نه وه شریکه شوې. په نړۍ کې هیڅ یو هوښیار سړی د دې او نورو بې انصافو د سمولو لپاره د بهرني نظامي مداخلې ملاتړ نه کړی دی او نه یې کوو. د افغانستان د ښځو د انقلابي ټولنې روا کوم چې په افغانستان کې د طالبانو او القاعدې له منځه وړلو غوښتنه کړې وه، مګر د متحده ایالاتو دایردارۍ له لارې نه وه کړې. په افغانستان کې جنګسالاران چې د بشري حقونو د سرغړونو ریکارډ یې ډېر زیات خراب و، خو دغه جنګسالاران په افغانستان کې د امریکې همکاران وو او د امریکې هره ناوړه پروژه به مخ په وړاندې بوتله. او دغو جنګسالارانو او د هغوی کارمندانو چې به د ښځو حقونه په کوم ډول د میز نه وړل، نو د شرمه ډېرې خبرې سړی په رسنیو کې نشي کولی. په هر کې به د دولت چارواکو د ښځو د ناموس سره په دې وجه لوبې کولې
چې هغه بیچارهګانو ته چېرته وظیفه ورکړي. دا د بي بي سي ریپورټ دی چې د بي بي سي سره په یو مرکه کې یو افغاني مېرمنې دا وینا هم پخپله کړې وه چې د وظیفې د راکولو په بدل کې زمانه دا تقاضا شوې وه. د کمیونستي کودتا په وخت کې په هېواد کې د سواد کچه ډېره زیاته ټیټه وه چې په هغې کې د ښځو د سواد کچه نور هم ډېره ټیټه وه. په 1908 او 1909 کې 18,000 ښوونکي چې ډېره پکې ښځې وې د کلیوالو او ښاري سیمو ته لاړل تر څو د خلکو سواد چټه کړي، کوم چې د ټولنیز سمون لپاره د اړین بنسټ په توګه لیدل کېده. هر کال به په سلګونو ښځې د ښوونکو، ډاکټرانو، د دولتي مامورینو او پروفیسورانو په توګه د کالجونو او پوهنتونونو نه فارغېدلې. دوی هغه افکار چې په کابل کې پراختیا موندلې وه له ځانه سره یوړل او کلیوالو سیمو ته یې ورسول چې هلته له قومي مشرانو، جاګیردارانو او د ملیانو سره په مستقیم ډول په ټکر کې شول. دا په کلو کې د کلیوالو خلکو ښوونکي چې ډېرې پکې ښځې وې د متحده ایالاتو تر د ملاتړ لاندې د جنګسالارانو لومړنی هدف و چې د پاکستان له اډو څخه په زرګونو ښوونکو بریدونه وکړل او ویې وژل، خو دې جنایتکارو چېرته هم په رسنیو کې ځای نه موندلی. او نه هم وروسته په 2003 کال کې نړیوالو مطبوعاتو د لوی جرګې یوې ټاکل شوې غړي د ملالۍ جویا خبرو ته څه ډېره پاملرنه وکړه. هغې په تالار کې د ناستو نورو کسانو په اړه وویل چې دوی تر ټولو ډېر په ټولنه کې د ښځو ضد خلک دي او باید چې دوی ملي او نړیوالې محکمې ته راکش شي. د لوی جرګې مشر صبغت الله مجددي چې د امریکا متحده ایالاتو په نظر کې یو ډېر اعتدال پسند کس یادېدلو، ملاله جویا د کافرې او کمیونستې په نوم یاده کړه او له جرګې څخه وویستله. او دا هغه کسانو چې د F-14 طیارو په وزرونو واک ته رسېدلي وو. یوه نوموړې مېرمن راسل باسو چې د نړۍ په کچه د ښځینه فیمینیسټ شخصیت په توګه پیژندل شوې ده چې د ملګرو ملتونو لپاره ډېر کار کوو. هغه یوه له هغو مېرمنو څخه وه چې په 1995 کال کې د ښځو نړیوال کال تنظیم کړی و او پر افغانستان د روسیې د نیواک په وروستیو کلونو کې د 1980 لسیزې په وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازې وه چې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوو. د 1989 په شاوخوا کې وروسته له هغه چې د فروری په میاشت کې د شوروي وسلوال ځواکونه له افغانستان ووتل، هغې یو امریکني لیکوال نوم چینسکي ته وویل چې د کابل په څېر په لویو ښارونو کې د روسیانو تر نیواک لاندې د ښځو د حقونو په برخه کې ډېر زیات پرمختګونه شوي وو. په کابل کې ځوانو جینکو هر هغه ډول جامې اغوستلی شوې چې کومې زړه غوښتل. دوی پوهنتونونو ته روانه وې، دوی ډېرې دندې درلودې، سواد په چټکۍ سره وده کوله. نو په داسې حال کې چې هسې نه چې افغانستان په هر لحاظ سره مخ په وړاندې لاړ شي چې دا به د افغانانو سره سره د شورویانو په ګټه هم تمام شي. نو د متحده ایالاتو په ملاتړ د پاکستان له لارې د جهاد په نوم د مجاهدینو په لاس په افغانستان کې جنایتکارۍ شروع شوې. راسل باسو وویل چې دا ټولې ستونزې د امریکا د مجاهدینو د ملاتړ په وجه منځته راغلې وې. امریکا له دې مجاهدینو سره تر ټولو سخت دریځ لرونکي او صفاق مجاهد د ګلبدین حکمتیار ملاتړ ورکړی و. د ګلبدین حکمتیار کسانو به د هغه ښځو په مخونو تیزاب غورځول چې چا به د دوی په خیال سمې جامې نه وې اغوستې. خو راسل باسو وویل چې د دې تر څنګ بیا هم د پام وړ پرمختګونه شوي وو. راسل باسو د دې ټولو په اړه څو مقالې ولیکلې، د امریکا لویو رسنیو ته یې واستولې، خو هغې رسنیو جواب قدر ته هم ورنه کړو. هغې بیا دا مقالې د مېرمن مجلې ښځینه ژورنالیزم ته ولیږلې، خو هغوی ورله هم جواب ورنه کړو. هغه په پای کې وتوانېده چې دا مقالې په آسیایي مطبوعاتو په ایشیا ټایمز کې خپاره کړي، مګر په متحده ایالاتو کې نه. په دې مقالو کې هغه کیسې وې چې شوروي د ښځو ساتنه کوله، په داسې حال کې چې متحده ایالاتو د وژونکو غاصبینو ملاتړ کوو چې د ښځو په مخونو تیزاب غورځول. نو په دې وجه د متحده ایالاتو مطبوعاتو دا کیسې خپاره کول نه غوښتل، که څه هم دا مقالې په حقیقت باندې ولاړې وې. ګرانو وطنوالو، زما د بلې ویډیو انتظار وباسئ. اوس مو په لوی الله سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي د اباسین نه واله تر دمو پورې زموږ د پلار نیکه ګران او خوږ وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.